ذات تے علماء لیکلی دی خان رشید بادشاہ چې وی د د ښځې نوم و زبیده دا د ښځې نوم و دا زبیده وی دی چې کله وکتل چې خلک حج له راځي او د اوبو ضرورت دی ورته اوبه ورته نشته دی د اوبو ضرورت دی وی دی د خان رشید بادشاہ ته وی چې د حرمینو ته د خوږو اوبو یو نهر وباسه د حاجیانو ته ډېر تکلیف دی هغه نهر وویستو د عرفاته پورې راوستی دی اوس چې هم سړی لاړ شي نو هغه نهر هغه نشانې شته نهر زبیده ورته وایي ما خپله لیدلی دی خپله مې ولید هغه نهر چې لاړم د عرفاته پورې هغه نهر راوستی د خوږو اوبو په حرمینو کې خوږې اوبه نه وي وی چې کله دا زبیده وفات شوله نو یو کس په خوب کې ولیدله دې زبیدې نه تپوس وکړو وی الله په څه عمل وبخلي وی زبیدې وی چې الله ځان ته مخامخ کړم نو ما ته وی چې زبیدې په څه عمل به جنت غواړي وی ما ورته چې یا الله په نهر زبیده به جنت غواړم زما خدا تمه ده چې ما به ته په هغې نهر بخي وی ما ته وی چې هغه خو د بیت المال په پیسو شوی دی د هغې خو ما سره اجر نشته هغه خو ستا خاوند د قوم بادشاه و د بیت المال پیسه به په قوم یې لګولې دا خو د حکومت د امینې او د امپی د دې ذمواري جوړیږي چې قوم له به پلاحي کارونه کوي په دې کې دا د ثواب نه دی دا د قوم حق دی دا به کوي که دا یې ونه کړل نو ذموار به یې قوم ته نو دا خو د بیت المال نه پکار و او ستا خاون کړی د هغې خو ما سره اجر نشته وی چې زبیدې چې کم عمل دی خالص زما د رضا دپاره کړی په حقې عمل به دې بخم وی ما وی چې الله ما کم عمل ستا د رضا دپاره کړی دی چې په هغې به مې ته بخې وی ما ته وی چې زبیدې ستا یو عمل شته دی چې خالص زما د رضا دپاره وی ما ورته چې الله څه دی وی چې ته روټۍ ته ناسته وې ډېره وږې شوې وي تا نوڼۍ ته لاس کو په دې کې مؤذن اذان شروع کو الله اکبر الله اکبر دا اذان مونږ اورو که نه تا څه سوچ کړی چې دا مؤذن د چا د طرف نه اعلان کوي د الله د رضا دپاره دا مؤذن چې اذان شروع کی الله اکبر حی علی الفلاح کامیابی تراشی حی علی الصلاة منزل راشی قیامت کې د الله تپوس کی چې دا اذان چا ته کېدو دا مؤذن دا آواز کوونکی د چا د طرف نه لګیو مونږ غوږونه کاڼه کو کاڼه کو اذان کیږي او زمونږ پې پروا نه وي مونځ کې رانه ډېره سستی کېږي ډېره سستی رانه کېږي ډېره زیاته سستی زمونږ او ستاسو نه مانځه کې کېږي مانځه کې سستی مه کوئ چې اذان وشي نو مانځه طرف ته را روانېږئ غالبا زواجر د هغې کتاب نوم دی ذهن نه مې هغې کتاب نوم وځي ښه یو لوی امام پکې دا واقعه لیکلې ده ښه مسنده وایي یوه زنانه وفات شوله او چې رور خلق د دفن نه فارغ شو نو د رور نه د اشرفو یوه تیلی په قبر کې پاتې شوي وه هغه وی زما پیسې دي نو قبر یې وسپړدو هغې پیسو پسې وی چې قبر یې وسپړدو نو د اور لمبې وي وی چې کور ته راغې خپلې مور نه یې تپوس وکړو چې زما دې خور به څه داسې ناکاره عمل کو مور ورته وی چې ما ته یو عمل ظاهري معلوم و ښکاره چې په مانځه کې به یې ډېره سستی کوله بس دا ډېر ناکاره عمل دی نو رب العالمین راته زبیدې وی ما ته وی چې اذان شروع شو نو ستا سر تور تا وی دا خو د الله لویي شروع شوله او د الله نوم اخیستی کېږي وی تا لوپټه په سر رواچوله وی لا نوڼۍ لا نه خورم صبر وکړه اذان کېږي زما د الله نوم اغستی کېږي وی په سر دې لوپټه راواچوله سر دې پټ کو د هغې نه پس دې ډوډۍ وخوړله وی ای زبیدې
زما د نوم د احترام په وجه باندې تا ډوډۍ لیټ کړې وه، زما د نوم د ادب په وجه تا ډوډۍ لیټ کړې وه او په سر دې لوپټه راچولې وه، ما ته د اقا عمل قبول شوی دی، په دې به دې بخم. نو الله ته معمولی عمل بعضې وخت کې الله ته قبول شي، نو د زړه د ویښه د دینی احکامو د دې پابندي کوو او په دې شکر وباسئ چې ایمان خو راوړی دی او الله مسلمانان پیدا کړي. حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت ورځ شي یو کس په راوستلی شي 99 رجسټرې به یې د ګناهونو کولو شي، 99 یو کم 100 وایي چې د ده نظر لګي نو رجسټرې د ګناه به کولاوي. رب العالمین به ترې تپوس وکړي چې ظلم خو نه دی شوی که نه، تا یو ګناه نه یې کړی او فرشتو لیکلی شته، تا یو ګناه کم کړی فرشتو سیوا لیکلی شته، نو دی به وایي چې الله هېڅ هم نشته، چې څه مې کړي وو هغه یې لیکلي، ظلم نه دی شوی. ښه څه به کوئ، څه به کوئ؟ دی رب العالمین به ورته وایي چې په تا به ظلم نه کیږي، خیر دی. یو کاغذ پرزه به راویستلی شي، وایي په هغې به یې لیکلي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. دی رب العالمین به ورته وایي چې دا بطاقه واله، دا ستا نیکي ده، دا کې ده په تله کې. حدیث مبارک کې راځي دا بنده به وایي چې دا پاڼه او 99 رجسټرې، وی رب العالمین به ورته وایي چې په تا به ظلم نه کیږي، واله ده، دا کې ده په دې تله کې. وایي چې کې دي په تله کې احادیثو مبارکو کې راځي 99 رجسټرې د ګناهونو نه به اوچتې شي او دقه یوه پرزه به پرې درنه شي او الله به یې بیړۍ پار کي. په ایمان شکر وباسئ او دا دعا غواړئ چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. په دې رضی ما چې الله مې رب دی، اسلام مې دین دی او محمد صلی الله علیه وسلم مې نبی دی. په دې د الله شکر وباسو، د الله شکر په دې باندې ادا کوو، نو الله به اخره خاتمه په ایمان کی. کریم الله مونږ ټول د خپل رحمت نه مه مایوسه کوه، الله خپل رحمت زمونږ نصیب کا. کریم الله دا باران هم ستا یو رحمت دی، الله په مونږ د خیر او د رحمت باران رووروه. کریم الله مونږ ستا د هغې محبوب امتیان یو چې په منبر ولاړو او دعا یې وکړله او چې منبر نه راکوزېده نه با او د باران اوبه په ګیره کې پرتې وې او ګیره مبارکه یې لمده وه. کریم الله په مونږ باندې د خیر او د رحمت باران رووروه. کریم الله مونږ ټولو نه رضا شي. کریم الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کې. کریم الله ستا چې دا کومه مهرباني ده، ستا وینا ده چې دا رحمت 100 حصې دی، نن یوه حصه مې دنیا ته راکوزه کړې ده